السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. ما ډیرو قدرمنو حاضرینو، شيوخو، اسلامي امارت مشران، امر بالمعروف ونهي عن المنکر د وزارت مشران منصوبینو، راغلو ملمنو د رسنیو نمائندگان وړاندې حضرت شیخ صاحب ډېرې قیمتي خبرې وکړې. زه یو څو مختصر خبرې عرض کول غواړم. افغانستان کې د څلورو لسیزو نه را پدې خوا یو انقلابي مرحله تېره شوه. جهاد د روسانو سره 14 کاله جهاد، د امریکې سره 20 کاله جهاد، او د هغې نه وروسته یو اسلامي حکومت منځته راغلی دی. د دې څلورو لسیزو مشکلات زموږ څه او بیا د موجوده اسلامي حکومت ذمہ داریه نیسي، او بیا په دې موجوده وخت کې زموږ داخلي او خارجي مشکلات څه دي، او بیا د هغې په وړاندې باندې زموږ دقت، سنجیدګي او تصمیم تدبیر دا به څه وي. که موږ د دې څلورو لسیزو اصلو عواملو باندې غور وکړو چې موږ ته ولې مشکلات را پیدا شو، چې انقلاب راغی او 14 کاله د ملک هجرتونه برداشت کړو، تکلیفونه برداشت کړو، زخمونه برداشت، شهادتونه برداشت، خسارتونه برداشت. اساسی دو مشکلات. یو مشکل دا چې په ډېرو برخو کې زموږ علمي کمی و. موږ په علمي میدان کې خودکفا نه وو. تاسې وګورئ د نورو هیوادونو سره افغانستان مقایسه کړئ، په نظامی ډګر کې مقایسه کړئ، په سیاسي ډګر کې مقایسه کړئ، په اقتصادي ډګر کې مقایسه کړئ، په هغه کمزورو او پاتې هیوادونو کې شماري. دویم، د علم سره سره یو اسلامي او افغاني فکر کمی و. زموږ ډېر ځوانان علوم حاصل کړي وو، اقتصاد علوم ورسره وو، د طب علوم ورسره وو، د انجنیري علوم ورسره وو، دینی علوم ورسره وو، لیکن د فکر کمی مخې ته راغی. داسې مشکلات ایجاد کړل چې سبب د دې شو چې روسان راشي او د عمل کې اشغال کړي. افغانۍ د علم لري، ډاکټر دی، انجنیر دی، اقتصاد پوه دی، لیکن ملک په بل باندې اشغال کړي. افغانۍ د علم لري، لیکن د خپل افغاني دپاره قاتل دی. افغانۍ د علم لري، لیکن خپل وطن ورانی. علم وو، د علم سره افغاني فکر نه و چې دا زما وطن دی، څنګه په بل اشغال کړم، دا زما وطن دی، څنګه وران کړم، دا زما ولس دی، څنګه په پردو باندې وځوروم، شهیدان یې کړم، بندیان یې کړم، تکلیف یې کړم. یو اسلامي او افغاني فکر کمی و. دغه سلسله د کمی روانه وه چې په یو بل مشکل باندې بدله شوه چې امریکا او د هغې متحدین راغله. په دې ملک کې هغې سره ولس 20 کاله مقاومت. که موږ وګورو زموږ د ولس، زموږ د دې مشکل عامل زموږ خپله د ولس بچي، باعلمه خلک، د عصري علومونه مالامال خلک، د دیني علومونه مالامال خلک،
په دواړو ډګرونو کې کمې مخې ته راغی. د دواړو ډګرونو ځینې خلکو د اشغال ملاتړ وکړ. دلته د بېدینۍ بزغلي وکړل، د بېدینۍ مضبوطې ستنې ښخې. زموږ د وطن هره برخه برباد شو. علمي میدان کې ډېر شاته پاتې شو. فکري میدان زموږ ډېر متضرر شو. 20 کاله په دې ولس باندې فکري کار وشو، عملی کار وشو. یو دنیا مشکلات موږ ته کفارو دا پریښي. کفري طاقتونه چې یو ملک ته ورشي او ملک اشغال کا، نو ساده اشغال نه، ساده وخت نه تیری. بیا چې د ملک وځي ساده نه وځي. دومره ستړي به درته پرېږدي چې کلونه کلونه کې به دغه ستړي دا به ختمې نه کړي. موږ اوس هم د علم کمې لرو په دواړو میدانونو کې. په دیني میدان کې هم د علم کمې لرو، په عصري میدان کې هم د علم کمې لرو. که زموږ په عصري میدان کې خپل ضرورت پوره وي، موږ د روسانو په مقابل کې 14 کاله ټیم نه اغوښت. خپل ملک به هم زر آزاد کړی و، خپل دفاع به هم زر کړې وه، لکونه شهیدان موږ نه ورکړو. موږ د تجاوز په مقابل کې خپل دفاعي نظام دا نه لرو. که موږ په عصري میدان کې خودکفا وې، د امریکې په مقابل کې مو 20 کاله وخت نه اغوښت. بمبار کېدو ما ته څه کولی شو، چاپاوال کېده ما ته څه کولی شو، مدرسې بمبارېدې ما ته څه کولی شو، جنازې ودونه بمبارېدو ما ته څه کولی شو. ترڅو چې په عصري میدان کې دغه کمې پوره نشي، بیا به هم دغسې عاجز، محرومه او مظلومه وخت تېر. ولس به همیشه دپاره مظلومي. ظالم چې تعالی گزار درکوي د دفاع وسیلې به نه لري. همدارنګې په فکري میدان کې هم ډېره کمزوري لرو. دا د دې معنا ده چې په دواړو میدانونو باندې توجه، په دواړو میدانونو باندې کار پکار. الحمدلله د دنیا لوی دو طاقت په افغانستان کې د الله تعالی په نصرت باندې شکست وکړي. دنیا کې بل داسې طاقت نه دی پاتې چې په دې باندې سوچ وکړي چې راشي افغانستان بیا اشغال داسې قوت نه دی پاتې. دنیا ته د جهاد یو درس ورکړل شو. افغانان په دنیا کې د جهاد استادان دي، د جهادي میدان پروفیسران دي. که همت وشي، علمي میدان ته توجه وشي، فکري میدان ته توجه وشي، هغه ورځ لرې نه ده چې افغانستان به د علم مرکز وګرځي، افغانستان به د اسلامي فکر مرکز وګرځي. د همدې افغانستان نه به نورو هیوادونو ته د علم چینې رواني. که موږ سره هر څومره ښه نظریات وي، ښه علوم وي، خو چې بیا هم د ځان نه دفاع نشو کړی، د اشغال مخه نشو نیوي. اسلامي حکومت دا د 40 کالو د جهود او قربانو نتیجه ده. په دې باندې د ټول افغانانو اتفاق دی چې موږ په دې خاوره کې اسلامي حکومت غواړو. بس کفري نظام نه برداشت کوو. که افغانانو کفري نظام برداشت کولی، روسانو سره جهاد نه کول سوال نشته. که افغانانو کفري نظام برداشت کولی، امریکا او د هغې متحدینو سره 100 کاله جهاد نه کوي. دا زما او ستا اتفاقي خبره ده. دا زما او ستا د ټولو قربانو هدف ده. د دې اسلامي حکومت ذمہ داری قرآن کریم بیان کړي. خلاصه ده چې الله تعالی کوم دین ورکړی دی،
کوم کتاب ورکړي مسلمانانو ته دغه دین او دغه کتاب د یو نظام په صورت وجود ولري د خلکو په معاشره کې به یو نظام په شکل کې متحقق خلق به په اسلام کې یو نظام په چوکاټ کې وختي یو انفرادي مجده ارزه کې کیږي زکات ته ارزه کې ورکول کیږي روزه ده په هر ځای کې نیوي شي اسلامي هیواد دی که غیر اسلامي هیواد حج ده په هر ځای کې کېدی شي کفري هیوادونو نه مسلمانان روان دي حج ته دا عبادت یو د دې انفرادي کول دي او یو د دې نظام دی د مانځه نظام د اسلامي حکومت ذمہ داری د جماعت کور ته جوړي امام او خطیب او مؤذن به ورته نیسي د منځونو لپاره به وخت ټاکي خلکو ته به د مانځو تعلیم ورکوي خلک به تشویقي مانځه ته او که څوک نه راځي مناسبه سزا به ورکوي دا د مانځه نظام دی او دا ذمہ داری د اسلامي حکومت دی زکات به د مالدارو راغونډي په فقراو به تقسیمي دا د زکات نظام دی او دا د حکومت ذمہ داری روزي لپاره به کمیټي ټاکلي د رمضان اول به معلومي مسلمانانو ته چې سباله د رمضان اول ورځ ده اعلان وکړي خلکو ته مسؤلیتونه برابري که څوک بلا عذر روزه خوري هغه به سزا ورکړي دا د روزي نظام دی مسلمانانو ته به حج سہولتونه برابري د حاجانو مشرب کوي اسلامي حکومت حاجان په سہولت سره حج ته ورسي دا د حج نظام دی دیو نظام په توګه باندې دین تطبیقول د اسلامي حکومت ذمہ داری ده او په مجموع کې چې موږ راواخلو د حضرت آدم علیه السلام نه د حضور علیه السلام پورې د ټولو پیغمبرانو هدف د معروفات او اقامه او د منکرات او ازاله چې هغه شی چې شرعاً مطلوب وي ممنوع نه هغه په معاشره کې راشي د مسلمانانو او هغه شی چې شرعاً ممنوع وي په معاشره کې دغه مخنیوي وشي دا د ټول دین خلاصه ده وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر دا بل ذمہ داری د اسلامي حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر په معروفاتو باندې یو چاته حکم کول چې دا وکړه پاتې مونږ وکړه هغه کې سوال نه یو ترغیب او ترهیب تبلیغی حضرات هغه کار هغه کې الزام نه هغه دعوت چلی چې مسبخین مونږ دا ضرور دی نو که چاو کوم ډیر خلک چاو نه کنو الزام پر نشته د سر پلاس کې زور نشته چې هغه دوی دیوالی نه یو امر بالمعروف دی الته الزام دی تبه کې او کنه کې سزا بدل اسلامي نو امر بالمعروف او نهي عن المنکر امدارنګ منکر دی یو منکر عمل مخې تراغه اسلامي حکومت ذمہ داری ده چې د منکر مخنیوي علی سبیل الزام به کې ضروری به کې سوال پکې نشته دا د اسلامي حکومت ذمہ داری ده یو مشکل چې موږ لرو په مجموع کې زمونږ د ولس علمي کمی دی موږ ته د اسلامي حکومت واجبات نه معلومیږي موږ ته د اسلامي حکومت حقوق نه معلومیږي موږ ته دا نه معلومیږي چې موږ د اسلامي حکومت د اصول لاندې وخت چې تیرو زموږ ذمہ داری څه دي زموږ واجبات څه دي زموږ حقوق څه دي دا یو مشکل دی دویم مشکل دا دی چې په دې ولس باندې د څلورو لسیزو نه زیات جنگ مسلط جنگ د ځان سره زخت ډېرې بدبختۍ لري هغه کې علم تباه کېږي فکر تباه کېږي موږ د ولس نه هغه توقع نشو کولی کومه توقع چې د یا هغه ولس نه کېږي چې هغوی جنگ نه لیدلی زموږ فکر متاثر دی
زمونږ علمي رسوخ متاثر دی وخت په جنگونو کې تیر شو چې کله توجه جنگ ته وي د ملک آزادۍ ته وي بیا علم ته ډېره توجه نشي کېدی د دې مشکل حل هغه دا دی چې په ځانګړې توګه امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دې خبرې ته متوجه شي چې زمونږ د ولس علمي کوي څنګه پوره شي په دې کې شک نشته زمونږ ولس عاشق دی په دین باندې که په دین پوهېږي او نه پوهېږي په دین باندې قرباني ورکوي د دین دپاره قرباني ورکوي حقیقت دا دی چې څلوېښت کاله تېر کړي ته به علمي کمال څه پیدا کړي خامخا په علمي میدان کې شاته پاتې کېږي جنګونه د ځان سره ګلونه نه راوړي یو دنیا مشکلات راوړي زمونږ ولس په دې باندې د فتنو سیلاونه تیر شوي روسانو خپل فرهنګ او کلتور او فکر دی وطن ته راوړی او ساده وخت نه دی تېر کړی ساده نه دی وتی امریکا او د هغې متحدینو دلته 20 کاله تېر کړو ساده وخت نه دی تېر کړی ګلونه نه دي موږ ته دلته یې زغ ډېر کار کړی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ډېره لویه ذمه داري ده دا وزارت په مجموع کې زمونږ د 40 کالو د جهادونو محصول تشکیل دغه وزارت په مجموع کې ولس ته د اسلامي نظام او د اسلامي حکومت ترجمانی کی دغه وزارت په مجموع کې نن کفري دنیا ته د اسلام یو فکر او تصور وړاندې کوي دغه وزارت په مجموع کې اسلامي امت ته د یو تازه ځوان اسلامي حکومت مصداق او تصور وړاندې کوي یقینا زه چې ورته فکر کوم د ټولو وزارتونو په نسبت باندې د دې وزارت ذمہ داری درانه ده په دنیا کې دغه اسلامي حکومت نشته اسلامي دنیا ور سره ناشنا ده مسلمانان یې سره نه مني په اسلامي دنیا کې دغه نظام غیر معروف دی یو غیر معروف نظام په مسلمان باندې دا یو امتحان کفري دنیا د تاسو سره هیڅ چره دغه نظام نشي منل چې دا دوام وکا قوت پیدا کا استحکام پیدا کا تای چره نشي منل کفار یو دنیا خواري کړی مسلمانانی په 250 برخ ویشلې دي اسلامي فکر او ناغشته اسلامي فکر په ځای غربي فکر پکې ځای کړی دی ستا ملک 20 کاله اشغالو یو اسلامي حاکم په دې باندې غاګ نه کوي چې دا اسلامي ملک اشغال دی ولی دا اوس په غزا کې چې کوم حال روان دی یو اسلامي حاکم د دې فکر نه لري د دې جرأت نه لري د دې استعداد او صلاحیت نه لري د دې توانایي نه لري چې د مسلمان حاکم په صفت باندې دا وایي چې دا ظلم دی دا ولې د مسلمان سره کې قسمه ذمہ داری ستا اسلامي حکومت کفر دنیا ته تهدید دی کفر دنیا ته خطر دی هغه ته د اسلامي امت د وحدت یو پیغام ورکړي هغه ته خطر دی په تاوان کې ستا اسلامي حکومت دوام او بقا کفر نظام ته په دنیا کې یو جهادي تصور د اشاعت فکر ورکړي هغه ته ستا اسلامي حکومت سره دنیا کې یو د مسلمانانو یو مرکزیت پیدا کیږي د مشورې ځای پیدا کیږي د تصمیم ځای پیدا کیږي د تدبیر ځای پیدا کیږي هغه د کفر په ګټه نه په دغه حالاتو کې امر بالمعروف یو دنیا امتحان سره مخ دي عقیدوي مشکلات لرو عباداتو کې مشکلات لرو معاملاتو کې مشکلات لرو په دې ملک اخلاقیاتو کې مشکلات لرو اقتصادیاتو کې مشکلات لرو د ژوند په هر برخه کې مشکلات لرو ولی انقلاب برداشت کړي دوه اشغال په دې ملک تیر شي خبره د کوم ځای نه رانیسي امتحان دی خبره د کوم ځای نه رانیسي فساد دی دواړه طرف ته فساد دی موازنه څنګه کې د لوی فساد مخنیوي وکړي ادنا فساد برداشت د مصلحت او د فساد مقابله راغله سبکه فساد مخنیوي وکړي دو مصلحتونه سره په ټکر دي سبکه اعلی مصلحت پراخ
که منکر نه ګوتې وروړې بل خطرناک منکر په مرتب کیږي دې ځکه به توقف کی یو معالج یو حکیم یو پروفیسر حیثیت بلري هر یو رئیس او هر یو کارکون دنیا کې انسانان د کفر نظامونو نه پتنګ راغلي د ټوله دنیا کفار دی او بدیل نظام د انسانانو د سالم ژوند لپاره بدیل نظام به مثال نظام اسلام دی یو صحیح اسلام دی یو صحیح اسلامي حکومت ترجمانی ما ته طرف غاړه ده په دې میدان کې د یو امتحان سره مخ کې څنګه ترجمانی کې من کفر دنیا ته کم تصور ورکو چې زموږ د اسلامي حکومت اولویات څه دي مشکلات خو ډېری تعین به پکې کې ضرورتونه د ډېر دي تعین به پکې کې د کم ځای نه رانیسي ملک د غریب دی ملک د بېتوانه دی ملک د مشکلاتو نه ډک دی اسلامي حکومت ته راوستې دنیا درته نه پرېږدي څه در په غاړه دي ترجیحات دا مشخص کول ضرور دي د ولس پوهې کول ولس ته پوهه ورکول ولس ته علم ورکول دا اولنۍ ضروري خبره ده دویم نظامي قوت مضبوط ساتل دویم قدم کې ضرور خبره ده چې نظامي قوت ونه لري دا اسلامي حکومت ته څوک نه پرېږدي د علماو اتفاق او اتحاد ساتل زما استاد منبرونه ساتلي ولسې په یو اسلامي فکر راته ساتلې په جهادي فکر راته ساتلې د علماو متحد ساتل متفق ساتل دا بل مهمه خبره ده او ترجیح ده د ولس ضرورت پوره کول ولس په اعتماد کې ساتل چې ولس ستاسو د نظام دفاع وکړي کراتلو کې د نظام ته مشکلات پیدا شي هم دغه څه قرباني ورکړه کړه مخکې چې ورکړي ده تاسو ته بل ترجیح ده اسلام یو جامد نظام نه دی چې تعالی مخه نه درکړي حضرت علی اسلام په مدینه منوره کې اسلامي حکومت جوړ کړ په داخل د مدینه کې ورسره ټول مسلمانان نه ټول موافق نه څلور ډلې سرکش او سره مخالف پراته خو بیا اسلامي حکومت جوړ کړي بهر کې لولو طاقتونه پراته روم پروتو فارس پروتو قریش مکه نور طاقتونه پراته یو دنیا مخالفین لیکن بیا هم د خپل اسلامي حکومت په مدینه منوره کې مضبوط ساتلې را شامغه سیاست او پالیسی را مخې تکړه کامیاب وي امام مالک رحمه الله وینا ده چې د اخر امت اسلام په هغه څه باندې راځي په کوم باندې د اول امت اسلام راغلي مقتل خیر القرون نقشه پرته ده د حضور علی السلام سیاسی نظامی تعامل را ته پروت لسکلم دیرش کله د راشده خلفاء تعامل را ته پروت کمنګه د خیر القرون هغه نقشه را واخلو په هغه باندې فکر وکړو په خپل ولسی تطبیق له دنیا ته مخکې مشکل نه لري که مشکل پیدا کیږي هغه بددینه پیدا کیږي چې علم په ځای باندې مزاج او طبيعت تلاړ شي د اسلام په ځای باندې ذاتی خواهش تلاړ شي بیا به مشکل پیدا کیږي په ولس کې به پیدا کیږي او بهر به پیدا کیږي اسلام داسې یو جامد نظام نه دی چې تعالی مخه نه درکړي دا خبره کوم په ځین باندې سوره کړو چې موږ په دې موجوده وخت کې په دنیا کې د اسلامي حکومت د پاره د دوام او د بقا اسباب نشو برابرولې دوام نشو ورکولې ساتلې نشو د دنیا سره مزل نشو کولې دا غلطه خبره ده دا په اسلام باندې د ناپوهۍ دلیل دی که موږ په اسلام باندې پوه شو موږ عزیمت لرو موږ رخصت لرو اسلام موږ ته په هر میدان کې لارې راکړي چې په ولاړه موږ نشي کولای په ناسته وکړو که په ناسته نشي کولای په اشاره داسې وچم دیوال ته نه ودرې چې که ته مرې او که چی په ولاړه باندې به موږ کې پتا باندې فرض دی د نظام په چلولو کې دوه خبرې اړینې داسې کار وکړئ چې د اسلام د کلیاتو سره په تصادم کې نه وي داسې کار وکړئ چې په هغه کې د مسلمانانو مصلحت نور بیا زما ستا
پوهې ته او سنجیدګۍ ته خبره ولاړه ده چې ما ته څومره سنجیده و چې د دې نه څنګه استفاده کولی شو د خپل ولس مصالح د نظام مصالح د اسلام مصالح دا څنګه سنجولی شو د خپل مشکلاتو مخنیوي هغې دپاره څنګه تدبیر جوړولی شو د دنیا سره د تعامل او د مشکلاتو راکمولو دپاره موږ څه کولی شو اسلام خو یو نړیوال دین دی چې یو وارې قرآن نړیوال کتاب شو تا ته د نړۍ سره د ژوند طریقه ښودلې ده دا بس موږ کمی وي چې موږ د اسلام په رڼا کې د دنیا سره تعامل نشو کولی دا بس موږ کمی وي چې د اسلام په رڼا کې موږ د ولس ضروریات نشو پوره کولی ولس په ځان باندې نشو راغونډولی دا بس موږ کمی وي بهر تقدیر امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا د هر مسلمان आवाज دی او د معاشرې او د ټولنې مثال دا د یو کشتی دی حدیث شریف کې د دې ذکر دی کشتی چې په سمندر کې روان وي همیشه پاره باسي کشتی ته اوبه رانه ننوځي دا ټوله کشتی او د کشتی خلک غرق نشي چې کله منکرات سوا شي ټول معاشره تبا کیږي دا چې عذاب راځي وتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه یو طرف ته امر بالمعروف زموږ د ایمان برخه ده د عقیدې برخه ده د دې نه بغیر یو اسلامي ټولنه مخې ته نشي راتلی لیکن بل طرف ته دا ډېره مهمه ده چې موږ لکه څرنګه چې د اسلام تقاضا ده هغه چې موږ معیارونه ولرو اشخاص تربیه کړو او په تطبیقي دنیا کې دې خبرې ته متوجه شو نو که همت وشي تکلیف برداشت شي ګران کار نه دی افغانانو د دې نظام لپاره 40 کاله قرباني ورکړي خو د دې نظام د بقا او د تحفظ او د دوام لپاره به د دې نه زیاتو قربانو ضرورت دی کله دې نه زیاتې قربانۍ ورنکړل شي د دې نظام دوام او بقا آسان کار نه دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین